زموږ د معاشرې ځوانان خو تاسې وینئ د خپلې مېرمنې اتباع کوي د مور و پلار نافرماني کوي مور و پلار زیری مور و پلار ته ناوړې خبرې کوي پیغورونه ورکوي شکنځل ورته کوي بد ورپ ورته وایي لیکن دا واوره داسې انسانان به د دې سختې پایلې وویني ډېر بدبخته انسانان ستا چې د ده د وجې څخه مور و پلار په سرو اوښکو ناست دی ای د الله بنده هغه وخت یې دی چې ته به ژړېدلې ده به خندولې چې تا پر دې قدرت نه درلودې چې دا د شیدو بوتل خولې ته یوسې دغه مور به د خوبه راویښته ستا په خوله کې به د بوتل درکړي چې تا پر دې قدرت نه درلودې چې خپل حاجت په تشناب کې پوره کړې هغه ځای به دې لند کړی و هغه ځای به دې خراب کړی و ستا مور به د شپې راکښېنستل صفایي به وکړل او دا هم پر ځان یې بوج نه ویلې قربان به یې درته ویلې جارو قربان به یې درته ویلې کوشش به ستا په دغه نیمه شپه چې د خوبه به زانګېدل ستا د خندېدو کوشش به کوئ د خپل ځان د خپل تن د خپل جامو د هر څه نه تېروه ستا د جامو کوشش کوئ ستا د ځان د حفاظت کوشش کوئ ستا د علاج کوشش کوئ ځان به یې خپله به په سخته خطرناکه مرضي اخته وه لیکن کوشش به ستا هغه مرضي چې خالي تا ته به یو ټخی لګېدلی و د دې په ارمان به و چې زما بچی به کله د ټخي څخه خلاص نن بچی چې ته راځوان سوې ته چې رالوی سوې ته د هغه مور ته په مقابل کې ودرېدې څومره غټ سیال دې پیدا کړي یو کافر خو دې نه راونیوي مردار دې نه کړي که نه یو بل ځوان طاقتمن سړي ته خو په مقابل کې نه ودرېدې هغه ضعیفه مور چې ستا د هیلو دپاره یې ټول زندګي قربان کړل خپل تور سر یې سپین کړي که نه خپل د بدن ښایسته برخه خپل د بدن ښایست خپل ځواني یې ستا دپاره ټول قربان ختمه کړه نن هغه بچي چې رالوی سي هغې نه مور کومه هیله درلوده هغه هیله نن په دې بدله سو چې مور یې په سرو اوښکو کښېنول بعض خو لا داسې هم دی دومره یې د مور پلار زیر کړي دومره زیر کړي چې دی ماښام منحوسه د خپلې مېرمن سره بیدري ارام بیدري د ده مور پلار الله ته په شکایت باندې لاسونه پورته کړي دي په سرو اوښکو ناست دا د خدای عرش زنګوي واوره الله دې تا ته هدایت وکړي د معاشرې ځوانانو بس که نور د مور پلار سره بد چلند مه کوه قسم په خدای سختې پایلې لري ډېرې خطرناکې پایلې لري ډېرې خطرناکې پایلې د کوم چا نه چې مور پلار زهیر سول او د دغه احمق څخه مور پلار شکایت الله ته وړاندې کوي لاسونه یې پورته کړي وه خپل رب ته خپل عاجزه لپې پورته کړي وي د سترګو اوښکې به یې دلې الله ته شکایت کوي نو ستا څه خیال دی چې د شپې درېیمه حصه یا دویمه حصه انسانان بیدي بجای د دې چې مور تا ته دعا وکړي بجای د دې چې پلار تا ته په دعا سي ستا ته مور و پلار په شرا باندې الله ته لاسونه پورته کړي دي دا د الله عرش زنګی حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ثلاث دعوات درې بددعاوې داسې دي درې شراوې داسې دي چې الله تبارک وتعالی هغه نه ردي الله تبارک وتعالی هغه ضرور قبله په هغه کې یو دعوة الوالد على الولد اعلی راله کله چې د دعا په سیله کې اعلی راسي هغه د شرا په معنا باندې کله چې پلار خپل بچي ته د شرا لاس پورته کړي هغه الله نه ردي څه خیال دی ته به ارام بیدی ستا پلار به الله ته په شکایت وي الله به نه قبلوي علما کرام پر دې واقعه نقل کړې ده په دې واقعاتو کې اکثر سند نه وي خو کله کله یو عالم دا په خپله واقعاتو کې لیکلي چې زما د سترګو دي د حال لري مولانا عبدالشکور دینفوري رحم الله هغه وایي چې زما د سترګو لیدل حال دی چې ما په خپل سترګو د مور و پلار هغه کس چې د مور و پلار ازاري و مور و پلار یې ناراضه کړي و او مور و پلار دته به دعا کړې و شرا یې کړې و الله څنګه قبله کړی دی وایي زه را روان وم بازار کې ډېر تیز را روان وم چابک په یو کار پسې را روان شا د خوا یو آواز را باندې وسو ما چې مخ ورواړوي یو سوالګر دی یو فقیر دی هغه ماته وایي مولانا صاحب زه نه ورته ودرېدم روان سم دې سړي دوه درې وارې بیا سخت آواز راته وکړي په زور آواز وکړي مولانا صاحب د خدای دپاره یو وار راسه زور وګرځېدم چې ومې کتل دا سړی په ډېر بد حالات کې دی بدن یې زخمي دی چینجي یې کړي دي
او ما ته لاس ونی چې کومک مې وکړه. علما ورته وایي چې دا څه در سوي دي، دا بدن دې چینجي ولې کړي دي؟ د ده د سترګو نه اوښکې تویې شوې. مولانا صاحب کیسه به درته وکړم، ته کښېنه. کیسه دا ده چې زه الله پاک جل جلاله ما ته ډېر مال او دولت را کړي وو، ډېر جایدادونه مې درلوده. زه همیشه تاسو ته وایم چې کله ته مالداره یې، ته دولتمن وې، هلته ستا ملګري بیا ډېر وي، پر تا باندې تواب کوونکي کسان بیا ډېر وي. وایي زما سره انډیوالان ناست وو، موږ به شراب څښل، بیا به د شپې ناوخته زه کور ته کړم. کله چې به کور ته ولاړم ټول انسانان به بیده وه، ان تر دې چې میرمن به مې هم بیده وه. مور به راته ولاړه وه، مور به وایي چې بچې لږ وختي راځه، زما خو دې ژوند را خراب کړی، زه در هغه ساعته تا ته ویښ یم چې ته راسې زه بیا اطمینان وسي، بیا زه ولاړ سم پرېوځم. خو بار بار مې مور دا راته ویل. یو ورځ په نشه کې وم رالم، شراب مې څښلې وه، چې کور ته راننوتم مور مې د قهر په یو چپلاخه ووالم پر دا مخ باندې چې تا ته ما څو وارې ویلې چې ناوخته مه راځه، وختي راځه، وختي راځه. دی وایي زه په نشه کې وم، ما هم د خپل لاس پورته کې مور مې په دا مخ باندې والم په خپل توان طاقت سره. استغفر الله العظیم. مور مې وژړل او راته وویل چې زه یې الله دې چینجي در باندې مسلط کړي، خدای دې په داسې مرض اخته کړه چې چینجي در باندې مسلط شي. زه په نشه کې ولاړم، بیا زما په پښه کې یو دانه پیدا شو. هغه دانه ما د دې اندروني ملک علاج وکړي نه کېدل. یو چا راته وویل چې دا به خارج ته ځه. بیا چې کومې پراپرچیانې مې وې، کوم مارکیټونه وو، هغه مې خرڅ کړه د علاج دپاره، خو ولاړم علاج مې نه کېدی. بیا مې د هغه پاته پراپرټي خرڅولې، علاج مې کوي. اوس دایم سوال و فکر ته ودرېدم، بدن مې چینجي کړي دي. هغه مور خو مې نشته چې اوس معافي ځینې وغواړم، زه له تا نه معافي غواړم، ما ته دعا وکړه چې الله ما د عذاب خلاص کړي. او رضوانه قسم دې مې په الله چې کم بابا یا کمی مور د خپل زوی څخه د شکایت په خاطر باندې الله تعالی لاسونه پورته کړل، د دې زوی دنیا و آخرت برباد. والله که یا به آخرت سمسي دنیا سمسي. نو ځوانان د ماینې په خاطر باندې، د میرمنې په خاطر باندې مور ته ولاړ، پلار ته ولاړ، د پیسو په خاطر باندې پلار ته ولاړ، پلار ته پیسې نه ورکوي. پلار زیري یو څو روپۍ چې پیدا کړي مخ ته ولاړ سي کاروبار، بیا پلار ته وایي بابا ته به مشوره نه راکړې، خاموش کښېنه، هلته خورایه څښایه، د کور سامان راوړه، د بابا څخه د کور د کرایې یو موټر ځینې جوړ کړي، هغه سامانونه راوړه، نور نو ته څه کار لرې کرار کښېنه. دا واوري حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسان دا رقم دي چې الله د دوی هیڅ ډول عدالت او عبادت نه قبلي، نه عدالت قبلي نه عبادت قبلي. یو پکې د مور و پلار ازار دی، چې مور و پلار ازار کړل، د دې کس به عبادت هم نه الله قبلي، نه د عدالت هیڅ هم نه قبلي. نو د خدای په خاطر باندې مور و پلار شرا ځان ته متوجه کوه، فورا د مور و پلار نه معافي. انسان دی عاجز دی، کل بني آدم خطا. انسان کله کله په موډ کې نه مور و پلار ته یو الفاظ استعمال کړي، فورا معافي غواړه، فورا معافي غواړه. که دې معافي وغوښتل کامیابه به یې، که چیرې خدای نه خسته په معافي هم وشرمېدلی، د مور ضعیفه لاسونه مچول تا ته ګران وه، نو په دې پوه سه چې ستا دنیا و آخرت خرابېدل را نږدې سوي دی او په خپل عمل باندې خرابوي.